بسم الله الرحمن الرحیم. بیا هم قدرمنو کتونکو لیدونکو د مایکروسافت ورډ پروګرام پښتو زده کړې ته ښه راغلاست. لومړی راځو ورډ پروګرام به راخلاص کړو او دلته به بلینک ډاکومنټ واخلو. په دې کې موږ تاسې تېره ورځ درس ریفرنس مینو کې انزرټ کیپشن پورې را رسولی و. راځو نن به پر انزرټ کیپشن باندې کار وکړو چې انزرټ کیپشن څه ته ویل کېږي او د څه لپاره استعمالیږي. انزرټ کیپشن د یو تصویر یا د یو ټیبل لاندې وړې شرحې ته کیپشن ویل کېږي. که غواړئ چې د تصویر لاندې یا د ټیبل لاندې د یو وړه شرحه ولیکل سي او هغه دې مشخص کړل سي دا د څه تصویر ده، د څه لپاره استعمالیږي یا دا د څه ټیبل ده، د دې لپاره کولی سو دا انزرټ کیپشن ورته اضافه کړو. اوس که چیرې زه راسم دلته په انزرټ مینو باندې کلیک وکړم، بیا یو پیکچر راواخلو، مثال دیس ډیوایس باندې کلیک کوو او دلته ډیسکټاپ صفحه به ورته انتخاب کړو. دا یو تصویر هم راواخلئ نه په دې شکل باندې. د دې تصویر لاندې که چیرې غواړئ چې یو وړه لیکنه دې ولیکل سي، یو نوم دې ذکر سي د دې تصویر، نو بیا دلته کلیک کوو. له هغه نه وروسته بیا ریفرنس مینو ته راځو. په ریفرنس مینو کې بیا پر انزرټ کیپشن باندې کلیک کوو. پر دې سم کلیک وکړئ. اوس ګوره دلته جوړ سوي لیبلونه لرو. تقریبا اوس ګوره یو ایکویشن په نامه ده، فیګر په نامه ده، ټیبل په نامه ده، د زده کوونکو لیست دا خپله موږ تاسې ورته جوړ کړی ده. که چیرې ټیبل یې ټیبل لپاره ټیبل استعمالوو، که تصویر تصویر لپاره فیګر استعمالوو، که د ریاضي معادلې لیکلي یا د کیمیا معادلې هم لیکلي، د هغه لپاره بیا ایکویشن استعمالوو. اوس دلته موږ تاسې تصویر اضافه کړی، تصویر لپاره فیګر باندې کلیک کوو. پر دې سم کلیک وکړئ. فیګر کې اوس ګوره دلته دا فیګر 1 لیکل سوی ده. که غواړئ چې له خپله ځانه څخه یو نوم ورته اضافه کړي، بیا پر نیو لیبل باندې کلیک کوو، کولی چې هغه نوم ورسره ذکر کړي. خیر په هر صورت باندې دا به ورته انتخاب کړو. له هغه نه وروسته به دا اوکې کړو. په همدې شکل کړو. ګوره دلته لیکلي دي فیګر 1. که چیرې راسو دلته اوس مثال یو بل تصویر هم اضافه کړو، د یو بل تصویر یا ټیبل اضافه کړو. د ټیبل لپاره اوس ګوره دا یو ټیبل هم اضافه کړئ. دلته خپله اتومات دغه د زده کوونکو لیست ورسره ذکر سوی ده. دا چیرې ورسره لیکل سوی ده؟ دا په ریفرنس مینو کې په انزرټ کیپشن کې په همدې ځای کې ورسره لیکل سوی ده. دا که غواړئ ډیلیټ دې سي، په ډیلیټ باندې به کلیک وکړو او دا به اوکې کړو ورته. اوس دلته راځو، اوس مثال لاندې یو بل ټیبل اضافه کوو. دلته سمبل ټیبل اضافه کوي. لا ټیبل سره بیا دا نوم نه ذکر کېږي، ځکه چې دا نوم په ریفرنس مینو کې موږ تاسې ایسته کړئ، له منځه مو یووړ. اوس که چیرې دلته د دې ټیبل لپاره یو بل کیپشن اضافه کړي، بیا انزرټ کیپشن باندې کلیک کوو. اوس ګوره دلته خپل لیبل کې دغه ټیبل خپله اتومات انتخاب سوی ده. که چیرې انتخاب نه وي، کولی چې موږ تاسې خپله انتخاب کړو. اوس ګوره دلته لیکلي دي ټیبل 2. دا څوم ټیبل ده؟ دوم ټیبل. دا چې کلیک ورباندې وکړو هلته خپله اتومات ورسره ذکر کېږي، ټیبل 2 په نامه باندې. اوس دلته که چیرې غواړئ چې یو بل ټیبل اضافه کړي، د دې ټیبل لپاره هم مثال یو کیپشن اضافه کوو. ریفرنس مینو ته به راسو، دلته لاندې کلیک ورباندې وکړو، انزرټ کیپشن په دې باندې کلیک کوو. هغه ټیبل خپله اتومات انتخاب ده او دلته شماره خپله ورسره اضافه کېږي. خو دا طریقه یې څه ناسم اخلاقه ده. اوس که چیرې دلته یو هر ټیبل اضافه کوو، بیا دلته راځو دا ټیبل لپاره یو کیپشن ورکوو. نه، زه چې هر وخت یو ټیبل اضافه کړم، لا ټیبل سره خپله اتومات باید یو نوم ذکر سي. یا مثال یو تصویر اضافه کوو، له هر تصویر سره باید هغه نوم ذکر سي. نو د دې لپاره راځو دلته ریفرنس مینو باندې کلیک کوو، انزرټ کیپشن ته راځو. په انزرټ کیپشن کې دلته یو کمانډ ده، ایکسکلوډ لیبل فرام کیپشن. دا که چیرې ورته ټیک مارک کړو، دلته دا د ټیبل نوم ایسته کوي، یوازې شماره ورسره ذکر کېږي. او که چیرې دا ورته غیر ټیک مارک، بیا نوم هم ورسره ذکر کېږي او شماره هم ورسره ورکوي. که چیرې پر نیو لیبل باندې کلیک وکړو، که غواړئ مثال له ځانه څخه یو لیبل ورته جوړ کړي، دا خپله جوړ سوي لیبلونه دي. که چیرې غواړئ چې دا استعمال نه کړي، بیا پر لیبل باندې نیو لیبل باندې کلیک کوو، کولی شئ له ځانه څخه یو لیبل ورته جوړ کړي. ډیلیټ لیبل کې دلته موږ تاسې مثال یو لیبل جوړ کړئ، نوم ورته ورکړئ، دا مو اوکې کړئ. هغه په دې لیست کې په دې لیبل کې اضافه کېږي. په دې کې اوس ګوره دا له ځانه سم لیکلی ده، دا کولی شو ډیلیټ هم کړو، یعنی ایسته کولی سي، ډیلیټولی سي. او خپل دغه جوړ سوي لیبلونه چې دي، دا له کمپنۍ څخه مثال دا خپله په ورډ پروګرام کې جوړ سوي دي، دا بیا نسو ډیلیټولی، دا بیا نسو ایسته کولی. نمبرینګ کې بیا کولی سي نمبر ورته چینج کړي، فارمټ ورته بدل کړي، الفبا حروفو هم سره ذکر کولی سي، ای بي سي حروفو هم سره ذکر کولی سي، یو دوه درې شماره هم سره ذکر کولی سي، هغه شماره یې کولی سي فارمټ یې چینج کړي، بدل کړي. بل اصلي کمانډ ته راځو. موږ تاسې یادونه وکړه، مثال په خپله د یو له هر ټیبل سره نوم ذکر سي. بیا پر اوټو کیپشن باندې کلیک کوو، پر دې سم کلیک وکړئ. اوس دلته موږ تاسې مطلب څه شی ده
مطلب مثال ټیبل جوړول دي. بیا پر مایکروسافټ ورډ ټیبل باندې کلیک کوو، پر دې سم کلیک وکړئ، یوز لیبل کم لیبل استعمالوئ، له دې څخه یو لیبل انتخابوئ، یا که چیرې دا نه وي بیا پر نیو لیبل باندې کلیک کوو. اوس مثال دلته ورسره لیکو د زده کوونکو د نمرو جدول. دا یو لیبل هم خپله ورته جوړ کړئ، د هغه وروسته به دا اوکې کړو. داسې مو اوکې کړئ، پوزیشن دې چیرې د ټیبل ورډ ته راسي او که د ټیبل لاندې راسي، بیلو به ورته انتخاب کړو تر څو پورې د ټیبل لاندې ذکر سي. نمبرینګ کې بیا کولی سي نمبر ورته انتخاب کړي، له هغه نه وروسته به دا اوکې کړو. اوس راځم دلته مثال په انزرټ مینو کې یو ټیبل اضافه کوم، دا ټیبل چې مې اضافه کوي له ټیبل سره خپله اتومات د زده کوونکو د نمرو جدول په نامه باندې هغه نوم ورسره ذکر کېږي او شماره هم ورسره راځي. که چیرې دلته راسو اوس مثال یو بل ټیبل اضافه کوو، بیا پر انزرټ مینو باندې کلیک کوو، بیا بل ټیبل چې اضافه کوو له هغه ټیبل سره هم دغه اتومات دا نوم ذکر کېږي. مې په دې صفحه کې مې په بله صفحه ټول به انتقال کړو دا بلې صفحې ته. مقصد د هر ځل چې یو ټیبل اضافه کوو دلته دا ټیبل له اضافه کېدو سره خپل اتومات دغه نوم یا دا کیپشن اضافه کېږي او سره لیکل کېږي او شماره هم ورسره راځي. اوس یو بل کمانډ دلته په ریفرنس مینو کې انزرټ ټیبل اپ پیکر پر دې باندې کلیک کوو، پر دې سم کلیک وکړئ. په دې کې اوس ګوره دا کم ټیبلونو یا د تصویرونو چې موږ تاسې اضافه کړي دي د هغو لپاره هم دا کیپشن استعمال کړی ده. دا کیپشن که غواړئ د یو فهرست په شکل باندې دلې در سره پیسټ کړئ، همدا رقم لکه څنګه چې مخکې موږ تاسې په ټیبل اپ کنټینټ باندې کار وکړئ دغسې په ټیبل اپ فیګر باندې هم کولی شئ کار وکړئ. ایډیټ کې کولی شئ مثال پیج نمبر دې ورسره سي، نه دې ورسره یو لاین ورته ورکوئ، نه ورته ورکوئ، فارمټ دې سره کم شي، نه دغه تغیرات چې کې راوستل له هغه نه وروسته دا اوکې کوو. په همغه شکل باندې یو فهرست راته جوړوي درې. اوس ګوره د زده کوونکو د نمرو جدول اول جدول ده په اوله صفحه کې، د زده کوونکو د نمرو جدول دوم جدول په دومه صفحه کې ده. د دې لپاره دا فهرست بیا د لیتر سره پیسټولی شي. اوس مثال د دوم جدول ته ځئ، په دې باندې کنټرول به ورسره ونیسو په کیبورډ کې او پر موس باندې به کلیک وکړو، اتومات هم همغه جدول ته بیایي. اوس ګوره دا جدول هم دلته ذکر شوی په دې دومه صفحه کې ده. د دې لپاره اوس که چیرې راولاړ شو، اوس مثال موږ تاسې دلته په دې صفحو کې ایډیټ وکړو، مثال دا انتقال کړو بلې صفحې ته. اوس ګوره دا دریم جدول چې ده په دریمه صفحه کې راغلی ده، خو دلته بیا په فهرست کې شماره دومه شماره راته ښیي. نو د دې لپاره بیا موږ تاسې دلته یو کمانډ لرو د اپډیټ ټیبل په نامه باندې. که غواړئ چې دا ټیبل دې اپډیټ سي نو دلته پر ټیبل باندې کلیک کوو یا دا فهرست ټول داسې انتخابوو، اپډیټ ټیبل باندې سم کلیک وکړئ، له هغه نه وروسته اپډیټ پیج نمبر اونلی دا ورته انتخابوو او دا اوکې کوو. بیا چې ایډیټ کې کړی هغه جدول چې مثال اضافه سوی یا کم سوی یا بلې صفحې ته اوښتی ټیبلونه اتومات همغه صفحه د همغې صفحې شماره ورسره اپډیټ کېږي او نوي کېږي. بل کمانډ د کراس ریفرنس په نامه باندې. کراس ریفرنس کمانډ موږ تاسې په انزرټ مینو کې که چیرې ستاسې په یاد په همدې ځای کې ویلی ده. راځو بلې صفحې ته. په بلې صفحه کې بل کمانډ د مارک انټري په نامه ده. مارک انټري د دې لپاره کاریږي که چیرې غواړئ چې یو وکیبلري جوړه کړئ یا مثال د یو لغات په اړه معلومات ولیکئ، بیا دلته له مارک انټري څخه استفاده کوو. اوس مثال دلته یو لیکنه اخلو، دا لیکنه مو لیکله. په دې لیکنه کې که غواړئ چې د دې ډاک په اړه د دې لغات په اړه یو معلومات اضافه کړي یا مینینګ یې ولیکي، معنا یې ولیکي، نه دلته راځو پر مارک انټري باندې کلیک کوو، هغه لغات خپله انتخاب ده. که انتخاب نه وي بیا له دې لارې څخه هم کولی شئ انتخاب وکړو. په سب انټري کې بیا کولی شئ د دې ډاک په اړه معنا ورته ولیکي. مثال ډاک از ا پیټ انیمل، دا ورته ولیکئ. له هغه نه وروسته کراس ریفرنس غواړي او که چیرې کرنټ پیج ورته انتخاب کړو، په همدې صفحه کې راته ځای پر ځای کړي. که چیرې کراس ریفرنس ورته انتخاب کړو، اوس که چیرې تاسو لیدلي په اکثرو کتابونو کې یو جمله ذکر سوي یو لغات ذکر سوی، بیا هلته د صفحو شمارې ورسره ذکر سوي، مثال د دې لغات په اړه یا د دې جملې په اړه که غواړئ چې نور معلومات ترلاسه کړي، په پلانکۍ صفحه کې بیا کولی شئ دا معلومات وګوري. نو د دې لپاره بیا همدا کراس ریفرنس اخوا. که چیرې
کرنټ پیج ورته انتخاب کړو. له هغه نه وروسته مارک آل ورته کلیک کوو یا پر مارک باندې کلیک کوو. مارک آل ټول لغاتونه راته انتخابوي او مارک یو انتخابوي. بولډ او ایټالیک دي سي او که چیرې دا نه وي دا ورته غیر ټیک ماروو. له هغه نه وروسته پر مارک آل باندې کلیک کوو. په دې سم کلیک وکړئ دا کلوزوو. اوس مثال دلته راځو لاندې دا انټر کلیک کوو. له هغه نه وروسته بیا په هم مینو کې دا پاراګراف مارک نه ده دا ځینې ایسته کوو. دا سم ځینې ایسته کړه. ریفرنس مینو ته راځو. له هغه نه وروسته بیا انزرټ انډیکس په دې باندې کلیک کوو. په دې سم کلیک وکړئ. اوس ګوره دغه د ډاک په اړه چې کوم معلومات ما لیکلي وو هغه دې بیا په 2 کلمونو کې راته راکړي. اوس مثال په یو طرف کې دی په یو کلم کې دی د ډاک لغات ولیکي او په بل طرف کې دی بیا د دې ډاک په اړه چې معلومات لیکلي دي یا مینینګ هم لیکلي دي هغه دې راته ولیکي. له هغه نه وروسته به دا اوکې کړو. داسې مو اوکې کړئ. اوس ګوره دا لغات سو او دا هم چې سوه معنا سوله او شماره هم ورسره ذکر شوي دي. مثال دغه لغات په 3 صفحه کې ده په 4 صفحه کې ذکر شوی دی. دا 4 صفحه ده. نو د دې لپاره هم استعمالیږي. بل که چیرې غواړو چې مثال یو ویکیبولري جوړ کړو ویکیبولري لپاره هم بیا کولی شو دا استعمال کړو. اوس مثال دلته راځو څو لغات داسې تیز تیز به ولیکو. and apple animal book bill best cups can cut enter computer دغونه صحیح دا کفایت کوي بالا. له هغه نه وروسته دلته لاندې راشو کېږو. په دې کې اوس مثال دا لغاتونو څخه غواړو چې ویکیبولري جوړ کړو. انزرټ انډیکس ته راځو. نه وبخښئ پر مارک انټري باندې کلیک کوو. په دې سم کلیک وکړئ. اوس ګوره دلته د انټ په نامه څه کوم لغات لومړی دا ورته اضافه کوو. دا ډبل کلیک کوو او دلته مین انټري په دې کې اضافه کوو. دا چې کلیک وکړئ له هغه نه وروسته دا مارک کوو مارک او له هغه نه وروسته اینډ لغات کلیک مارک انتخاب کلیک مارک انتخاب کلیک مارک دا ټول داسې ورته وراچوو او مارکوو یې. له هغه نه وروسته بیا کولی شو چې یو ویکیبولري جوړه کړو. بیسټ په هم انتخاب کړو کلیک پې کړو مارک پې کړو کپ کلیک مارک کین کلیک مارک کټ کلیک مارک سنټر کلیک مارک کمپیوټر کلیک مارک. دا به کلوز کو. دا سم کلوز کوي. اوس مثال دلته غواړم چې ویکیبولري جوړ کړم. په هم مینو کې به دا پاراګراف مارک ځینې ایسته کړو او ریفرنس ته به بیرته مراجعه وکړو. په ریفرنس کې بیا انزرټ انډیکس دا کمانډ به واخلو. داسې م واخیستی. اوس ګوره دا ویکیبولري په څه شکل باندې غواړو. په 2 کلمونو کې غواړي او که په 1 کلم کې غواړو. نه په 1 کلم کې غواړو. په کم فارمټ کې غواړي. مثال د پنسپ په فارمټ کې غواړم. صحیح سو. له هغه نه وروسته به دا چی کړو اوکې کړو. داسې مو اوکې کړئ. دا بل دی وایي ورسره راسي. ګوره دلته موږ تاسې دا لغات هم ورته اضافه کړی. نه دا دې نسي ورسره را. اوس ګوره دغه ټول لغاتونه په همدې شکل باندې کولی شي ځای پر ځای کوي. اوس ګوره دا بل د ډاک لغات هم د لې راته راوستلی. دا خو یوه طریقه سوله. دا طریقه خو ډېره سخته ده مغلقه ده. یعنې هر لغت چې موږ تاسې انتخابوو او بیا هلته انټر کوو مارکوو یې دا ډېر وخت نیسي. د دې لپاره که چیرې غواړئ چې یو اسانه لنډه طریقه استعمال کړئ نو راځو دا لغاتونه به ټول داسې کاپي کړو. کنټرول سی کنټرول ان کنټرول وی دلته بې پیسټ کړو. له هغه نه وروسته راځو دا ثبتوو. سیو له لارې چې ثبت کړو پر ډیسکټاپ صفحه باندې د ورډز په نامه باندې لغاتونه او له هغه نه وروسته به دا یس باندې کلیک وکړو. داسې م کلیک کړئ. اوس راځو بلې صفحې ته. په بله صفحه کې کنټرول ای کنټرول سی او بل صفحه خو په دې کې کنټرول وی کلیک کوو. اوس راځو دلته ریفرنس مینو په ریفرنس مینو کې انزرټ انډیکس لرو. پر دې کمانډ سم کلیک وکړئ. په دې کې اوس ګوره یو مارک انټري ده بل اوټ مارک ده. اوټ مارک به اخلو دلته
اوټو مارک باندې سم کلیک وکړئ. په دې کې اوس مثال پر ډیسکټاپ صفحه باندې د وردز په نامه باندې موږ تاسې لغاتونه ثبت کړي وو، هغه کلیک کړو. دا ټول لغاتونه اوس مثال 300 لغات دي، هغه خو ټول هر یو جلا جلا نو څه انټري کولی. نو د دې لپاره بیا دا طریقه استعمالوو. دلته موږ تاسې لومړی دا لغاتونه جوړ کړو، ولیکل په صفحه کې، هغه به ټول ثبت کړو، یو ځای هغه سم ثبت کړو. بیا په انزرټ انډیکس کې له اوټو مارک څخه استفاده کوو. پر اوټو مارک سم کلیک وکړئ، هر ځای چې هغه لغاتونه ثبت کړي هغه به کلیک ورته، دا ټول مارک کېږي. داسې مارک سو، انتخاب سو، له هغه نه وروسته مارک ځینې ایسته کوو. ریفرنس ته بیرته راځو، په ریفرنس کې بیا انزرټ انډیکس اخلو. په دې کې اوس مثال په یو کالم کې غواړو چې دا جوړ کړو او په دې فارمټ کې دا به ورته انتخاب کړو. رایټ الین پیج نمبر دا به ورته انتخاب کړو تر څو پورې چې د صفحې شماره ځینې جدا کړي. له هغه نه وروسته به دا اوکې کړو. داسې مو اوکې کوئ. اوس په همدې شکل باندې اوس ګوره ټول لغاتونه دا رقم راته ترتیبوي، جوړوي له ا څخه تر زیډ پورې. د ا لغاتونه جلا راته راکوي، د ب لغاتونه جلا راته راکوي، د س دا جلا راته راکوي، تر پایه پورې له الف څخه تر یا پورې دا ټول لغاتونه په همدې شکل باندې ترتیبیږي یا جوړیږي. نو مارک انټري د دې لپاره کاریږي. بل مارک سټیشن ته راځو. مارک سټیشن بیا د دې لپاره کارولی سو اوس که چیرې دوه لیسته ولرو، دوې کټګورۍ او دوه لیسته یو ځای م لیکلي، که غواړئ چې هغه جلا جلا پرنټ کړئ یا جلا جلا په صفحه کې پیسټ کړئ، بیا له دې کمانډ څخه استفاده کوو. اوس داسې فرض کړئ چې موږ تاسې ته یو دوه لیسته راکړل شوي دي، وایي دا شیان خریداري کوي نه. اوس مثال اول د فوډ مربوط ځینې شیان دي لکه بنانا، برید او برید مې غلط وي، اورنج سو، میټ MEAT، اپل، رایس، همدومره صحیح. او بل لیست کې اوس مثال دا یو لیست ده، په یو لیست کې موږ تاسې د اجناس د هغه خواړه و هر شی سي دا ګډوډ لیکلي. بل لیست راکړل سوی د هغه بیا د کمپیوټر مربوط ځینې اجناس. اوس مثال دغه به ولیکو CPU ده او مونیټور ده، پروجیکټور، ماوس، کیبورډ، دغونه صحیح. اوس ګوره دا دوه لیسته دي، دواړه یو ځای لیکل شوي دي. که غواړئ چې دا هره کټګورۍ دې جلا سي، جلا جلا دې په صفحه کې راته پیسټ سي، یا مثال جلا جلا دې په صفحه کې پرنټ سي، بیا دلته په ریفرنس مینو کې له مارک سټیشن څخه استفاده کوو. په دې باندې به کلیک وکړو، دلته سرالو په دې کې اوس مثال کټګورۍ ته راځو. په کټګورۍ باندې سم کلیک وکړئ. په دې کې موږ تاسې اوس ګوره دا خپله جوړ سوي کټګوریانې دي، له دې څخه که استفاده کوئ هم کولی شئ. او که چیرې دا نه وي، پر دې اتمه شماره باندې کلیک کوو او دا ریپلیس کوو. په چیش باندې ریپلیس کوو، مثال په فوډ باندې نه، د غذا مربوط ځینې دغسې م لیکلي دي، په هغو باندې ریپلیس کوو. دا به ریپلیس کوو ته بیا پر نمو شماره باندې کلیک کوو، دا به هم ریپلیس کوو. کمپیوټر آیټمز صحیح ده، او دا به هم ریفلیس کو. دا دوې کټګورۍ هم کې جوړ کړي، له هغه نه وروسته به دا اوکې کړو. داسې مو اوکې کړو. اوس مثال دلته راځو، بنانا دا د چی شي مربوط ده، د کومه کټګورۍ مربوط ده، دا به سلیکټ کړو او دلته به انټر کړو. دا سم انټر کړئ. دا بیا دلته کټګورۍ کولی شئ انتخاب کړئ ورته، که چیرې دا کټګورۍ انتخاب نه کړي بیا لیست نه راته جوړوي. نو دلته چې موږ تاسې کومې کټګورۍ کې جوړ کړي، یو د فوډ په نامه او بل د کمپیوټر آیټمز په نامه. نو دلته به موږ تاسې که چیرې یو لغات د فوډ مربوط یې، د هغه لپاره به کټګورۍ فوډ اخلو، او که چیرې د کمپیوټر مربوط یې، د هغه لپاره به کمپیوټر آیټمز دا کټګورۍ انتخابوو. اوس بنانا مې انتخاب کړه، دلته مې انټر کړه، د دې لپاره باید فوډ انتخاب کړو. داسې مې انتخاب کړه او دا به ورته مارک کړو. دا به مارک سي. له هغه نه وروسته برید ده، دا انتخابوو او دلته انټر کوو. فوډ خپله اتومات انتخاب ده، دا به هم سي مارک کړو. اورنج کلیک مارک، او میټ کلیک مارک، اپل کلیک مارک، ایگ کلیک مارک، او رایس کلیک مارک. دغه رقم CPU کلیک. د دې لپاره باید کومه کټګورۍ واخلو؟ د دې لپاره باید کمپیوټر آیټمز دا کټګورۍ واخلو. دا باندې څنګه کلیک وکړئ. له هغه نه وروسته باید دا چې سي مارک سي. مونیټور دا کلیک مارک، او پروجیکټور کلیک. دلته ګوره کټګورۍ خپله انتخاب، او دا به هم
پسې مارک کړو تر پایه پورې دا لغاتونه داسې ورته وراچوو. له هغه نه وروسته دا مارک کوو کیبورډ کلیک مارک داسې مو ټول انتخاب کړو او دلته مو ورته اضافه کړو دا انټري مو وکړه. له هغه نه وروسته دا کلوزوو. داسې مو کلوز کوئ. اوس دلته په هوم مینو کې دا پاراګراف مارک به ځینې ایسته کړو او بیرته به راسو ریفرنس مینو ته. په ریفرنس مینو کې انزرټ ټیبل اف اتھارټیز پر دې باندې کلیک کوو. پر دې سم کلیک وکړئ. اوس ګوره دا څو کټګورۍ موږ تاسو درلودې دوې کټګورۍ دي. دا دواړه کټګورۍ د دې په صفحه کې پیج سي او که جلا جلا دي پیج سي. اوس که چیرې آل ورته انتخاب کړو له هغه نه وروسته یې اوکې کړو بیا له دواړو کټګوریو څخه یو لیست راته جوړوي. نه که چیرې داسې نه وي اوس مثال بلې صفحې ته راځو. په بله صفحه کې موږ وایي دا د فوټ مربوط د غذا مربوط چې کوم ماجلي دا د جلا د پکې راته پیش سي. دلته به فوټ ورته انتخاب کړو دا به اوکې کړو. دا به یو ځل ایسته کړو. دا به ایسته کړو بلې صفحې ته به راسو. په بله صفحه کې ګوره انزرټ ټیبل اف اتھارټیز په دې باندې کلیک کوو. اوس مثال دلته د فوټ مربوط چې کوم شیان دي د غذا مربوط هغه باید د دې جلا صفحه کې راته لیست سي. د هغه نه وروسته به دا اوکې کړو او بلې صفحې ته ځو. په بله صفحه کې موږ وایي دا د کمپیوټر مربوط چې کوم اجناس دي هغه دې بیا په جلا صفحه کې راته پیش سي. کمپیوټر آیټمز ورته انتخابوو او دا ورته اوکې کوو. اوس ګوره دا یو مکمل لیست ځینې جوړ شو. د هر بخش کټګوري راته جلا جلا کړه. کولی سي جلا جلا پرنټ هم کې او دلته په صفحه کې جلا جلا پیسټولی سي. که غواړئ چې بیرته سره یو ځای کړي یا مثال په یو ځای باندې پیسټ کړي هغه بیا دلته انزرټ ټیبل اف اتھارټیز ته راځو. په دې کې بیا موږ تاسې آل ورته کلیک کوو. آل چې ورته کلیک کوئ له هغه نه وروسته یې اوکې کوو هغه خپله اتومات دا لیست راته جوړوي. اپډیټ ټیبل بیا د دې لپاره کاریږي لکه څنګه چې مخکې موږ تاسې دلته اپډیټ ټیبل کلیک کوئ یا مثال هغه ټیبل به م اپډیټوئ دلته اپډیټ ټیبل دلته هم شته او په انزرټ انډکس کې هم شته. انزرټ ټیبل اف اتھارټیز دا کمانډ هم دا اپډیټ ټیبل لري. دا د دې لپاره که چیرې دا موږ تاسې ایډیټ کې وکړو کنټرول انټر باندې کلیک وکړو. اوس ګوره له میټ څخه وروسته دا نور لغاتونه بیا په بله صفحه کې ذکر شوي دي. په دومه صفحه کې دلته شماره بیا هماغه اوله شماره ذکر شوې ده. که غواړئ چې دا ټیبل دې اپډیټ سي بیا اپډیټ ټیبل باندې کلیک کوو او شمارې خپل اتومات ورسره اپډیټ کیږي. دا بل به هم همداسې انتخاب کړو بیا پر چیش باندې کلیک کوو پر اپډیټ ټیبل باندې کلیک کوو. د صفحې شماره خپل اتومات ورسره اپډیټ کیږي او نوي کیږي. نو دا زموږ تاسې ریفرنس مینو. سبا بیا خیر پر میلینګ مینو باندې کار وکړو.